دا یو روز سوال کړی دی چې د زخمونو نه چې کومې اوبه ځي د دې سره اودس ماتیږي او که نه؟ الجواب، بعضو علماو دا قول کړی دی وي چې د زخمونو نه چې دا کومې اوبه ځي که دا لږي نو بیا پې اودس نه ماتیږي او که ډېرې بیا پې اودس ماتیږي. او بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده لکه امام شافعي، امام احمد، هغه اووه مشهور فقها چې د دوو لارو نه علاوه چې څه شی وځي په هغې سره اودس نه ماتېږي، که ډېر او که لږ. او د هغوی سره په دې باندې دلایل دي. یو دلیل دا دی، اصل دا دی چې اودس نه ماتېږي، اصل دا دی چې اودس نه دی مات، او که څوک د اودس د ماتېدو دعوه کوي نو هغه به څه کوي؟ دلیل به کوي، او دلیل په دې باندې نشته. یو سړی اودس یې روغ دی، ته ورته ستا اودس مات دی، دلیل به پرې ښیې. یو شی پاک دی او ته دا شی ثابتوي چې دا پلید دی، نو ته به دلیل ښیې. او موږ د الله په بندګانو باندې د هغوی اودسونه بې دلیله نشو ماتولی. نو مضبوطه خبره همدغه ښکاري، والعلم عند الله، چې د زخمونو نه چې کومې اوبه ځي په دې سره اودس نه ماتېږي، ځکه چې د دې په ماتېدو باندې څه مضبوط دلیل نشته. نو زړه په دې مطمئن دی چې د زخمونو نه چې کومې اوبه ځي دې سره اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ نه ماتېږي. والله اعلم.